بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. روایت دے دا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی: یا ایوہ الناس، اے انسانانو، انکم لتقرؤون هذه الآیہ، یقیناً تاس خدا آیات لولی چی یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. اے دے ایمان والو، تاس باندی ذمہواری د خپل ځانونو دا هیڅ ضرر نه درکې تاسو ته هغه څوک چې هغه ګمراه شي تر څو چې پخپله په هدایت وي. وإني سمعت رسول الله، او یقینا ما اوریدلی د الله د رسول نه یقولو چې فرمایلی: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، چې یقینا دا خلق که ظالم کله ظالم ویني چې ظلم کوي او د لاس نه د ظالم ونه نیسي د لاس دغه نه، او شک ان یعمهم الله بعقاب منه، قریب ده چې الله رب العالمین په دې ټول باندې عام عذاب راولي. حدیث راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. او د حدیث مطلب داسې دی چې تر څو تاسو نه کېدی شي ظالم به د ظلم نه منع کوئ. یو دور او ځینې دور خو داسې راشي چې په هغه کې د فتنو دور وي او بالکل امکان نه لري چې ته نهي عن المنکر وکړې، نو بیا علیکم انفسکم. او کدس یو دوری چې نهی عن المنکر شي کوله په لاس باندې یا په ژبه باندې او یا په زړه کې، نهی عن المنکر تغیر شي کوله په لاس باندې په لاس یې وکړه. ظالم لاس ونیسه چې ظلم مه کوه. که نهی عن المنکر شي کوله په ژبه باندې تقریرا ور باندې را دوکا چې ظالم ظلم کوي، دا ظلم دی او ظلم دی دا ظالمان نور نه کوي. او کدا هم نه فعلیکم انفسکم، زړه کې بد ساته، بدې ګڼه، بې تا باندې د خپل ځان ذمہواری صرف خپله ده، بې د ځان خیال ساته، هسې نه د ظالم څخه په ظلم کې ککړ نه شي. ان الناس اذا رأوا الظالم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یقینا دا خلق کله چې ظالم ویني، ما د الله د رسول نه سی اوریدلی: ان الناس اذا رأوا الظالم، چې کله دا خلق ظالم ویني، فلم يأخذوا على يديه، او لاس یې ونه نیسي چې ظلم مه کوه، د ظلم نه لاس ونه نیسي، یعنې منع نه کړي د ظلم نه لن حاصلې دسي. اگر کا نسبت لاس ته شی چې لاس یې ونی، ورنه ظلم صرف په لاس نه کېږي، ظلم کله په خوله باندې کېږي. ذکر چا په خلاف باندې فیصله وکړي، ظالمانه فیصله تقریرا نه وکړي،
کله پلاس باندې کېږي تحریرانې وکړي، کله ظلم په خپه باندې هم کېږي، خو دلته عموما لاس ذکر کېږي، ځکه نسبت اکثر خلک او پښتانه هم اکثر نسبت لاس تک، او زه بار بار دا وایم الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د پښتو ژبه د عربۍ څخه په ډېرو څیزونو کې یو شان ده، د هغې په محاوراتو کې او په مقالاتو کې پښتو د عربۍ سره ډېر ځایونو کې دا مشابه ده. هلته چې څنګه تشبیه پښتو کې موږ هغه شان ته کوو، هلته چې ضرب المثل څنګه یې پښتو کې هم هغه شان ضرب المثل، هلته چې ضرب او مضروب څنګه یې پښتو کې هم دا شان خلق کوي، کله ذکر د ضرب وشي مراد کې مضروب وي، پښتو کې هم دا شان. دلته هم دا شان خلق یأخذو علی یدیه، حالکه وي د ظالم لاس نیسي پښتانه وایي چې ظلم نه کوي، صرف پلاس باندې ظلم کوي. ظالم حکمران چې ظلم کوي هغه خو لاس نه استعمالوي، ظلم کوي هغه خپله ژبه استعمالوي، تقریر د هغې خلاف کوي، هغه تحریر کوي هغه کې لاس استعمالوي، کله د سخت کې لاس استعمالېږي، دا ظلم. خو نسبت څه ته کېږي؟ د هر څه نسبت لاس ته کېږي. هلکه وایي دا د چا د لاسه؟ پښتانه وایي دا د پلاني د لاسه، نقصان یې کله خپې کړی، پلانې روان او د هغه خپه د چینک څه ولګي، چینک واوړي، خلک وایي دا د پلاني د لاسه رسکار په چا باندې ور واوړي، ګرم چینک ته ماشوم وسوځېدو، ولې؟ دا د پلاني د لاسه، هلکه د لاسه نه د خپې نه، او په خپه چینک والی دی. نسبت څه ته کېږي؟ لاس ته کېږي. اکثران ظلم په لاس کېږي، دې وجه اکثران مناطقه بیا وایي اکثر له حکم د کل دی، نو ځکه لاس ته نسبت شوی چې کله ظالم ویني او ویني نشي د لاس نه، یعنې ظالم منع نه کړي د ظلم نه، اصل مقصد دا دی لاس ذکر دی خو مراد د لاس نه څه دي؟ ظالم منع نه کړي د ظلم نه، د ظلم نسل کې ممانعات او منع کول مراد دی حدیث. او شکیهم الله بعقاب منه، قریب چې الله په عمومي عذاب راولي، ظالم چې څوک کې څوک د ظلم نه منع کوي، قریب ابو بکر صدیق رضی الله عنه وایي ما د الله د رسول نه اوریدل چې الله په عمومي عذاب راولي. نهی عن المنکر څوک نه کوي، نه پدې کې چې ظالم لاس ته ونه نو ظلم نه دی، ظالم ته ونه ویل چې ظلم مکوه، نو قریب بر چې الله عمومي عذاب پر خلق باندې راولي. छोड़ दी मुस्लिम ने जिस दिन, छोड़ दी मुस्लिम ने जिस दिन, छोड़ दी मुस्लिम ने जिस दिन से खुदा की बंदगी, हर मुसीबत हर बला फिर उसके सर पे आ पड़ी।